زړه به مې درز وکړي را ډک دی یاره تا سره خوله نه ده ټوپک دی یاره مخ دې د ګل غوندې نازک دی یاره او زړه دې د کاڼي په شان کلک دی یاره خبرې رو رو کوه شور مه کوه خلک دي لاره د سړک دی یاره او داسې ډېر خلک دي چې خپې مې وهي زما خو تا باندې هم شک دی یاره سړی په هر قدم پاسي پرېوځي ژوند خو په هر قدم تیندک دی یاره ته هغه زوړ تصویر واپس مه غواړه ما سره و خو ما نه ورک دی یاره هغه چې پلار به یې حجرې ساتلې هغه د دې کلي ملک دی یاره او اقبال منمه چې کمزوری به وي په یارانه کې خو چابک دی یاره ډېر ښه دی لالا پر هر سینو ته د تسکین خبره کېږي د زهرو په ماحول کې د ګبین خبره کېږي دوی ټول عمر لخپې د پښتنو په مری ایښي په دې خبره مري چې د پښتین خبره کېږي او اول دی د طبقاتو تصور د منځه وځي نو بیا که د دستور او د آیین خبره کېږي په سیر پایو کې سیر وبهیي هر څه کې ووایي ماښام مانځه نه پس به د یقین خبره کېږي او اقبال د غزل د ارتقا تورې ډېرېږي په نوي نوي رنګ کې د جبین خبره کېږي غزل دی چې ستا د حسن او جمال خبره هم نه کوي اوس به سړی ګیني مثال خبره هم نه کوي مونږ په هغو یارانو ټول عمر لملا تړلې څوک چې د تورې او د ډال خبره هم نه کوي ډېر دله د کومې بېننګۍ دومره سزا ورکوي دی خو په ضد ستاسو د خیال خبره هم نه کوي او هغه په شته جاګیر کې یو موټی غنم نه مومي هغه د خپل نیکه د مال خبره هم نه کوي او دا جادوګر زمونږ هسې په اعصابو سور دی دا جادوګر زمونږ هسې په اعصابو سور دی دا جادوګر هیڅ د کمال خبره هم نه کوي او زما کمره کې یو تصویر دی شونډې نه پرانیزي تش لګېدلی په دیوال خبره هم نه کوي او په خپل بیان کې یو سړی غلطېدو ویلي دومره مغروره د اقبال خبره هم نه کوي جنگ چې په ما ګټې او نورو له خطاب ورکوي دا کم انصاف د آخرت کې به جواب ورکوي هغه سړی خو د خمار په ادب نه پوهېږي هغه له ولې د اوبو په ځای شراب ورکوي زما د سر سودا کوي خو تجربه نه لري سړي ته نه ګوري زما په سر حساب ورکوي زما د سر سودا کوي خو تجربه نه لري سړي ته نه ګوري زما په سر حساب ورکوي او ته چې د خپلې عقیدې له دلیلونه ګورې ته چې د خپلې عقیدې له دلیلونه ګورې صاحبه وایه حواله د کم کتاب ورکوي او منم چې خاني خو خاني په خلکو مه خرڅوه منم چې خاني خو خاني په خلکو مه خرڅوه ولې زما ساده یارانو له عذاب ورکوي هلکه ستا دا طریقه د ویش بدله نه ده چاله د میو کټوري چاله تیزاب ورکوي او اقباله دوی خو ګلاب نه بویوي چک ته وهي اقباله دوی خو ګلاب نه بویوي چک ته وهي په دغه کلي کې به چاله ګلاب ورکوي ډېر ښه دی ژوندو سره د ژوند په لیکه شمارو مو پوښتنو یا خدایه په دنیا کې خوارزارو مو پوښتنو خبرې مې کولې شوې خو خوله نه وه خالقه چې ما ته د خبرو اجازه نه وه خالقه زما خو په وجود پورې نامه نه وه خالقه دنیا وه خو زما په کیسه نه وه خالقه په خپل کور کې د نورو په اختیارو مو پوښتنو یا خدایه په دنیا کې خوارزارو مو پوښتنو چې جنگ مې د پردو خلکو په زور کور ته راوړې په هره یوه پیښه کې مې ګور کور ته راوړې چې لاش مې په اوږو د سکر اور کور ته راوړې تندې مې خپل مات کړی دی ما شور کور ته راوړې څه داسې یو عذاب کې ګرفتارو مه پښتونو یا خدایه په دنیا کې خوارو زارو مه پښتونو یو څو سړي د دنګو محلونو مالکانو یو څو سړي د سرو سپینو د غرونو مالکانو یو څو سړي زمونږ د قسمتونو مالکانو
یو څو سړي د ټولو ګدامونو مالکانو او زه په دغه هر څه څوکیدار وم پښتونو یا خدایه په دنیا کې خوار و زار وم پښتونو ما خدایه جنتیکه بې حسابه بې کتابه ما کړي په دنیا کې زندګي د لعذابه ازغو سره مې ژوند و خبر نوم له ګلابه ګناه که مې په سر راوړې ډېره له ثوابه چې زه خو د وحشت د لومې ښکار وم پښتونو یا خدایه په دنیا کې خوار و زار وم پښتونو ډېر او حجره ده په حجره کې چې رباب نه وي یارانو نو خوند به د محفل کې نه خراب نه وي یارانو حجره ده او په حجره کې چې رباب نه وي یارانو نو خوند به د محفل کې نه خراب نه وي یارانو او راځئ چې د ازغو په شان په خپلو کې را یو شو دا خاوره چې در سو ګلاب ګلاب نه وي یارانو او چې موږ سره په چغه کې یو ځای په لاره نه ځي هغه به په یارانو کې حساب نه وي یارانو ډېر ښه شعر دی نو زه چې سوراخي یادوم هسې ګناهګار یم په هرې سوراخۍ کې خو شراب نه وي یارانو او دا یو غزل اقبال د خپل ارمان دپاره وایي نو ټوله شاعري خو انتخاب نه وي یارانو ډېر ښه دی لاله لویه خدایه دا په څه مرم چې مې وجني په هغه مرم او تا که لاس واخیستو لاړې نو د لوږې نه به نه مرم او زه په نوم د جنګ خلاف یم خو په ننګ د پلار نیکه مرم او مخ او زلفې دواړه غواړم مخ او زلفې دواړه غواړم په رڼا هم په تیاره مرم او دوی زما په سر ژوندي دي خو د دوی په سر کې زه مرم چې د بل د خولې سړی دی د هغې سړي په خوله مرم او ستا اقبال یم تا نه جار یم داسې مه ګوره مړم مړم مرم ډېر ښه دی لاله